أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم صدق الله مولانا العظيم. دی آیتونو کې الله رب العالمین د انفاق فی سبیل الله چې د الله په لار کې خرچ وکوي. اوس د الله رب العالمین په لار کې خرچ کول او د الله رب العالمین په لار کې ورکړه ورکول صدقه ورکول دا کم شان لري کم مقام لري او په دې الله رب العالمین انسان له څومره اجر او ثواب ورکړي. نو دلته الله رب العالمین په یو عجیبه انداز باندې د انفاق فی سبیل الله خبره کوي او یو عجیبه مثال بیانوي چې د انسان شوق او ذوق هغې سره زیات شي. او اصل کې انفاق فی سبیل الله ورکول د الله په لار کې ورکړه کول دا ډېر لوی مقام او ډېر لویه مرتبه لري. خو د دې ورکړې دپاره څو شرایط دي او الله رب العالمین دلته په داسې یو عجیبه انداز باندې د دې هغه مثال بیان کړ چې عام زندګۍ کې زمونږ هغې سره ډېر مخ وي او هغه زمونږ مخې ته تېرېږي. مثال اول وورئ چې الله رب العالمین څنګه بیان کړی دی، نو بیا به یې وروستو د الله رب العالمین په دې آیات کې داسې مثال روړ هغه حکمت پرته بیان کړی. الله رب العالمین وایي چې مثال د هغې کسانو چې هغوی خرچ کوي خپل مالونه په لار د الله تعالی نو مثال به یې څنګه نو الله وایي مثال به یې داسې چې یو دانه سړی راوالي او هغه د هغې کروندو کې او د کروندې نه پس د هغې یو دانه کې د هغې تنه روځي او د هغې تنې نه پس په هغې یوه دانې نه 2 وږي روځي. 2 هغه وږي په هغې کوم چې هغه تنه ده موږ به یې لکه د مثال په داسې وایو لکه دا ټانټه ده، دغې ټانټه کې 2 وږي وشو او په هر یو وږي کې 100 دانې دي. په هر یو وږي کې 100 دانې دي او 2 وږي دي. نو چې 2 وږي دي او په هر وږي کې 100 دانې دي نو دا یو دانې نه څو دانې جوړې شوې؟ 200 دانې جوړې شوې. نو الله وایي چې زما په لار کې دی د 1 روپۍ ورکړه، دا 1 روپۍ به له په 200 باندې بدله. دا ګورې الله وایي قرآن کې دی مثال الله داسې بیان کړی او د دې نه الله وایي زیات هم کوم والله یضاعف لمن یشاء څو چنده چې وغواړي. اوس نو دې آیات کې الله رب العالمین مثال د دانې یاد کړ. دا اوس د زمیندار پورې ده. کم زمیندار چې پوه وي او هغه د زمیندارۍ په طریقو باندې پوه وي نو هغه دقه شان زرغونه کولی شي. نو د هغې دپاره شرط څه وي؟ یو دا شرط وي چې تخم به اعلا وي. اوس که د چینجو والا تخم د سپږو والا تخم او
رجیدلی تخم واچې نو هغه رجیدلی تخم خو ستا دپاره بیا هغه دانې نه کوي بلکې هغه خو په هغې ځمکه کې بس پروت دی ځمکې سره نس یمبل سوي هغې سره بس ختم شي نو یو هوښیار زمیندار دا وي چې طاقتور تخم اعلا بهترین تخم راوایي یو دا وي دویم نمبر دا بیا زمیندار چې کوم هوښیار وي نو د هوښیار زمیندار بیا هغه ځمکه کې ښکلې زرغونه کېږي چې په طور طریقو باندې کېږي اوس کو ما ولا بوځي نو زه خو په دغې باندې نه پوهېږم چې یاره زه به څنګه زرغونه کوم دې له به زه کله ګوډ ورکوم او دې له به کله زه نو زمیندار هوښیار د دې دپاره دویم نمبر شرط دی چې هوښیار زمیندار او دریم نمبر ولا شرط دا وي چې هغه کومه ځمکه وي او کومه زرغونه وي هغه ځمکه ورته اعلا جوړه کړي بهترینه چې یاره دا به په کومه ځمکه کې زه کارم نو دا قسمه زمیندار چې وکړي دا د فصل بهترین اوس ما ته ګورئ اوس الله وایي چې تخم کري نو پاک تخم اعلا تخم به کري نو چې کله د انفاق فی سبیل الله روپۍ ورکړې نو ګورئ پاکه روپۍ به ورکړې حلال روپۍ به ورکړې ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هیڅ چرې به الله رب العالمین حرام مال قبول نه کړي بلکې زمونږ یو بله ناشنا خبره زمونږ د بعضې علماو د بعضې فقهای کرامو په نیز باندې د بعضې فقهای کرامو او د بعضې علماو په نیز باندې خو حرام روپۍ دې د الله په لار کې ورکړه او تا ته 100% پته لګي چې دا د رشوت ده دا د دوکې ده دا حرامه ده دا د سود ده او ور دې کړه د الله رب العالمین په لار کې په نیت د ثواب بعضې وخت سړي د ایمان نه ورخلاصي او که نه نو دې الله ګوره داسې مثال چې تو زرغونه کې نو ګورې اعلا تخم به ورکې اعلا مال به ورکې بهترین مال به ورکې یو دویم نمبر دا دی چې بیا دا ورکې او کري او دغه کې نو په ښکلې طریقه باندې نو بیا د ورکوونکو دا دغه چې په اعلا طریقه په ښکلې طریقه به یې ورکوي په داسې پټه طریقه د ریا د سمعې او د دکلاوي په خاطر به یې ګورې نه ورکوي اوس یې ورکې داسې به ګورم چې ما څوک ونه ویني ما نه څوک خبر نه شي په داسې طریقه باندې نو زمیندار هغه دی چې بهترین ده چې هغه په طور طریقو پوهېږي د انفاق سبیل الله لپاره دویم دغه دا ده چې دا سړي په ښکلې طریقه ورکولو باندې پوهېږي دا نه چې بس 10 روپۍ داسې راوباسې بیا یې ولې ورکې لګیا د خلکو په مخ کې دا کې نه دی نه بیا او دریم نمبر به دا ګورم چې تخم به په کوم ځای کومه ځمکه کې کرم دا به زه چاته ورڅو چې یاره کم ډېر حقدار دی چې چاته د دې حق معلوم دی حق ورته معلوم وي چې یاره دا حقدار دی دغه حقدار دی په څه طریقه باندې دی کوشش کوي دی سعی کوي چې واقعي دا حقدار دی هسې نه چې په دوکه داسې یو مالدار سړي له ورکوي هغه چې د به وشي دغه خو بهتره خبره ده چې حقدار ته ورسي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الله په نیز د ټولو نه اعلا بهترینه صدقه هغه ده چې د یو لوږي سړي ګېډه ته مړه چې هغه تا ته خوله دوا نه کوي د هغه ګېډه تا ته ده د هغه نفس تا ته ده نو دلته الله رب العالمین په دې یو آیت کې دقه طریقه بیانه کړې ده چې د الله رب العالمین په لار کې کله ورکوې په اخلاص باندې وي اوس د الله رب العالمین فی سبیل الله نه مراد څه دی جهاد هم ترې نه مراد دی حج هم ترې نه مراد دی دعوت او تبلیغ هم ترې نه مراد دی جماعت هم ترې مراد دی مدرسه هم ترې مراده ده دغه شان یو خوار غریب او فقیر مسکین هم ترې نه مراد دی دا ټول فی سبیل الله کې راځي نو چې ورنې که نو الله رب العالمین به سره بیا دا چلو کړي چې دا یو روپۍ به له الله په 200 باندې بدلوي لومړي آیات کې الله دا وایي دویم نمبر آیات کې الله رب العالمین وایي چې کله مال ورکې نو مال به داسې طریقه باندې ورکې چې د دې مال نه پس چاته تکلیف ونه راسي او زبېښنه پرې ونه کړي مال ورکې زبېښنه پرې ونه کړي تکلیف ونه راسي
نو چې دا دې ونه کړل زبېښنه دې مو نه کړه تکلیف دې ورنه رسو په اخلاص دې ورکړل نو الله وی بیا اجر په ما باندې دی اجر یې په ما باندې دی څومره اجر درکوم الله وی هغه په ما باندې او دویم نمبر انعام به دا وي چې پتا به نه یره وي او نه به ته غمجن د یرې او غمجن کولو خبره به بیا هلته وکړو چې کوم ځای اوس د آیات دی چې یره به داسې نه وي او غمجن به داسې نه وي نو د الله په لار کې چې ورکوې نو ګورې زبېښنې به نه کوې او که دا ډېر لوی غضب اوس جوړ دی په تکلیف دې سایل ته رسوي زبېښنې پرې کوي هلکه دا جامې دې زما راشوني دي هغه دا هغه ما چېرله اخېستې وه هغه دا ټوپې دا هغه دا جرسي هغه دا چېرله ما اخېستې وه هلکه ولې هغه دغه کې نو ته اوس ته دا کار نه کوې دا وګوره څومره زکات مې راله درکړی دی دا څومره خیر خیرات مې راسره کو نمک حرام اوس ته دا چل کې دا خلک کوي دا زبېښنې او زموږ په دې معاشره کې زبېښنه ډېره دغه ده مال به لږ ورکوي او زبېښنې به پرې دومره کوي او دا زبېښنه هغه ګناه ده عظیمه چې دا ګناه کبیره ده بلکې ګناه کبیره خو زه په خپل ځای ډېره خطرناکه خبره ده خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د مشکات مبارک حدیث دی چې د قیامت په ورځ به الله رب العالمین دریو کسانو سره نه خبرې کوي نه به خبرې کوي نه به الله پاکي او نه به الله په رحم په نظر باندې دا ګوره ډېره خطرناکه خبره ده درې کسان یو کس کم دی یو کس هغه دی چې په دروغه قسمونه خوري په دروغه قسمونه خوري دغه انسان سره به د قیامت په ورځ الله خبرې نه کوي الله به ورته د قهر او د نظر په نظر باندې به ګوري د رحم په نظر باندې به ګوري دویم نمبر هغه انسان چې د تکبر او غرور دی هغه او د غرور د وجو پسې صادر او پنسي راخلي کېږي زړه کې کبر دی غرور دی تکبر دی د قیامت په ورځ دې سره به الله خبرې نه کوي او دریم نمبر هغه انسان چې احسان جتلاوي احسان زبېښنې کوي په مال باندې په دغه باندې په کور باندې څه لږه شیان ښېګړه دې کړې ده او بیا پرې زبېښنې کوي دا انتهایي سخته ګناه ده خطرناکه ګناه ده زبېښنې به بالکل نه کوې دې باندې الله رب العالمین خفه کېږي نن ولې موږ مختلف شکلونه ګوري 100 روپۍ به ورکوي او په ټولې دنیا کې ډېر شان دا زبېښنې به پرې کوي لګیا دې کوي په فیسبوک سلفي به یې نیولي او لګیا دې ورکوي بورې به ورکوي بورې به څه بورې نه وي او دوی به دا خوار هغه عزت نفس ولې دومره مجروح کړي دا خو لویه ګناه ده پټ ورکا آیات اگر چې د یو خاص موقع باندې نازل شو عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کله په غزوه تبوک کې رسول الله مبارک له په یو داسې انداز باندې سامان وروړي چې نبی علیہ السلام دې غزوه کې انتهایی سخت خفا انتهایی سخت پریشانه انتهایی سخت تکلیف کې چې د اخوا تعداد د کافرانو په زرګونو باندې دلته مسلمانان کم رسول الله مبارک وی انا راوړې د تبوک د پاره چې سوي راوړې چا سره راوړل او چا سره راوړل چې ارس دغه شو د دنیا بیا سيزونه پاتې عثمان رضی الله تعالی عنہ رسول الله مبارک الله یا رسول الله صفات دي دا پاتې دي او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا سره غني دا یو لختکا ستا د دې لخر چې دا بزرګونو دي د دې لخر د 3 حصو انتظام دا د عثمان رضی الله تعالی عنہ قسم دا الله په ذات حدیث کې راځي ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمای ما تا غ منظر زما د سترګو نه دی چې د پیشمنی د وخت نه راواله تر د سار د بانګه پوری رسول الله مبارک د لاسونو دا سجد کړی دي مې د ترخونو سپینوالی ولیدل چې رسول الله مبارک د پیشمنی نه راواله تر د سار د بانګه پوری لاس د الله په در کې چت کړی دو سویا اے الله زه د عثمان ناراضی ته د عثمان نه یا الله راضی شه ته د عثمان رضی الله تعالی عنہ یا الله راضی شه زه ته راضی د پیشمنی پوری دا رسول الله مبارک دواګان دا د الله بل دا یا دغه په حق نازل شو خو حکم عام دی چې زبېښنې مه کوئ داسې مال د الله رب العالمین په لار کې ورکړه چې زبېښنې پرې نه کوي او درېیم آیات کې الله رب العالمین بیا یو ښکلې طریقه خورې د پټ سره نه وي نو بیا به څه چل کې هغه راته بیا مثل الذین مثال دا هغې کسانو ينفقون چې خرج کوي اموالهم د خپل مالونو فی سبیل الله پلار دا اللہ تعالیٰ کے فی سبیل اللہ نمراد دا دے چې دا اللہ پلار کے ورکی نو پا اخلاص باندے ورکی با
مثال څنګه دی کمثل مثال پشان دا حبت داغ دانې دی انبتت چې زرغونه کړي 7 سنابلا 7 سنابلا وږیا فی کل سنبلة پہر یو وگی کی 100 حبت سلدانی ویا نو چی یو دانی نو وگی شو و یو وگی کی سلدانی دی وسو شوا نو اللہ بدا یو دانا پا وسو دا یو روپے با اللہ پا وسو بدل کی او کو اخلاص پاک نورون واللہ اللہ تعالی یضاعفو دو چندئی سو چندئی لمن یشاو چاہتا چوغاری ذکا اللہ رب العالمین دے انسان نیتونو تا گوری نیت سمر اخلاص دومر زیادہ گی واللہ تبوی چدا دومر ورکی داولی واللہ اللہ تعالی واسعنا فراخ دی فراخ لاسی دی انتہائی نشتا دا آگی دا ورکولو دا سچ ورکی دا آگی انتہائی نشتا علیم او پیدی دا ہر انسان پنیت باندیا ہر انسان پنیت باندې پیدي چې دیه دا الله د رضا د پاره ور کوي دیه د سمعي او د ریا په وجبان لګیا دي الله ته پته الذين كساد ينفقون چې خرج کوي اموالهم خپل مالونه فی سبیل الله دا الله په لار کې ثم لا يتبعون بیا ور پسې نه کوي او پسې نوي ما هغه شی انفقو چې دوی خرج کوي منن سبیخنا ولا اذون تکلیفا چې لګیا یو تکلیف لګیا دي چې وګوري وای دا خزه پټوله دنیا کې شرمولې ما تکلیف رسی کنه نو سبیخنه باندې کې یو تکلیف نه کوي نو سبوي اوس هغه جوړه لهم د دوی د پاره اجرهم عند ربهم اجر دی در رب پنیز د دوی باندې هم په دنیا کې هم په آخرت کې مال بد الله د رضا د سبیخنه باندې کوي ولا خوف نبيروي عليهم پدواني ولا هم يحزنون او نبدي غم جنوي ولا خوف عليهم نبوي يرى پدواني کله چې د دنیا نه رسختي پرشتي ولا راشي دغه وخت کې بدي يرى کې نویا بلکې خوشاله وي چې څنګه بدي جنت ته ضرور لړ ولا هم يحزنون او نبدي غم جنوي چې رستورانا اولاد پاتې شو بچی پاتې شو او مال پاتې شو اس غم بنویا وی مقام دی قول معروف خبر معروف خواگا مزیدارا ومغفرت او بخنا خیر دا ډیر بهتره ده من صدقه دا هغه صدقینا یتبعها چې ورپسې هغه پسې اذا تکلیفا یو سړی دی تعالی راغی چې تعالی راغی وی پیسې را سره تاکي وخت تاسو سره ګونه یا دی ولنو بس نو ته به ته خو ګروره اصل چې دی وخت کې ماتي نشته یا دی وخت کې ما د دینه مخکې لګي ورکړي کو ته مخکې راغلی وي نو ته به من تر کړی نو خو ګروره خپه نشي دا خپل طریقه ده ومغفرت او بخنا راغره ده یره جی پیسې را الله دې سره خو کې الله دې وبخدي وخت کې نشته نو دا خبرې کول دا خوشته الله وي خیر دا ډیر بهتر دی من صدقاتن داغه صدقې نه یتبعها چې ورپسې اذن تکلیف ویا اذا ور دې کړل یاره د سنډا سه غټه ور دې لګیا دي خیر وال دا پسې لګیا نه الله وي د دغه ورکول نه بس دا ډیره بهتره چې تو سره واګه خبره اډ ورکاوه ما خو خبره یا دا چې ورکړي کنه او به لګي ذلیل کې رسوا کې دا وګړه دا پرونم راغله دا بل ورځ زمانه خیر دا ذلیل دا الله وی د دین دا به تاسو د چې بس یو خواږه خبر وسره کا خواږه خبر او کو یې وته ما وبخه دا کې ډیر بهتر دی په دا کې دې هیڅ ثواب نه رسي دا دغه نه چې ته ته خواږه خبر کو نه ته پس بیا لګیای بیا شرمې بیا ذلیل کې الله وی دا اسم د دین خو بیا دا کا بهتر او ته ما ورکړم ما دا کاله الله استاد زما استعمال ته ضرورت والله الله تعالی غنی بے پروا دے حساجتی نشتا اللہ تعالی ساجت حلیم او ډیر بودبار دی او ته یاره ما خدا چالو کا او ما تخفیف سونه وی روي الله وی زبر صبر زما بودباری ډیر زیات زما صبر ډیر زیات دی نو ته زما د صبر نه غلطه پیدا مالا نو کو مال ورکو صرف د الله د رضا د پاره
او اس قسمه تکلیف او دغه به بکینی نو بیا بل الله ډیر اجر کوي خدای پاک دې موږ ټول له توفیق راکړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لقي وقاصد مرتدوا كي الله مغفرة نصيب او نور ثم مردقان دي الله إلى طول مغفرة نصيب ربنا اغفر لنا ولوالدينا والجميع سبحان ربك رب العزة